معززو دا یو څو خبرې د شیخ سے مبارک اخوانا نن هغه نابعه سے مبارک راوړو چې پیر شیخ خراساني هغه غیرتي او نر پیر چې ستاسو د سنیانو دپاره هغه ځای نه دلته هجرت کړی دی او دلته یې قرباني ورکړې ده وروسته یې سردارجان پرېښودي دي هغه نر غیرتي پیر ورته د نابعه لقب ورکړی تاسو ټول ډېره خبردار وئ نن هغه نابعه زموږ درمیان نه تللی دی چې د وهابیانو کورونو کې خوبونه حرام کړي هغه فرقې باطله هغه دوه ډلې کورونو کې خوبونه ورته حرام کړي چا چې قدم نشو پورته کولی معززو په داخلي کلماتو کې نصیحتا درته وایم نبیعت مبارک میراث نه دی ذاتي بچم لري او دې ځای باندې لکه باچا سے مبارک عبدالحق سے محترم مفتی احمد الرحمان سردارجان مبارکان ځای په ځای باندې پاکستان او افغانستان کې نبیعت سے مبارک بچي پیدا کړي دي حوصله به نه بیلئ ټول لمګون دا وهابیانو بد نه ووایئ او رام ورته ورته ووایئ کېدو والا نه یو هغه پیغام چې موږ نه دیوبند نه وارد اهل سنت والجماعت هغه غیرتي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په سر یې همیشه غیرت کړی دی تاسو ته یې ویلي دي موږ ته یې ویلي دي کوم خلک چې وفا کوونکي دي غواړي چې نابغه صاحب سره وفا وکړي غواړي چې نابغه صاحب په قبر کې خوشحال شي غواړي چې رسول الله مبارک خوشحال شي دا ټول په دې عمل کوئ عقیده به صرف د اهل سنت والجماعت برابروئ نابغه صاحب مبارک سره ما درې کاله پورته مناظره کړې څو ځل به یې تفسیر کړې آخري دور حدیث کې الحمدلله بخاري اول قرات مې کړې دنیا د سیف یې کړې دي چاته د ځان غم نه دی کړی چاته به چې ځان له کېناستو په ژړا به شو وایي خفه یم چې د رسول الله مبارک دین پورې څه مسخرې شروع دي زه نن بیا وایم چې څومره فرقې باطله دي امام یا ډلې دي هغوی ته سیدې راباسئ هغوی دې دا سوچ ونه کړي چې نابغه صاحب مبارک لاړو ادریس مبارک حیات دی الله دې ورته حاضري ورکړي ګوټې مبارک صاحب حیات دی مشایخ صوفیه ټول حیات دي کور په کور یې بچې پیدا کړی دی موږ به مقابله کوو په دې فرقې باطله مقابله به ټول کوو که نه به کوو په دغه مسیر او لار موضوع که نه به ځو په دې عقیده باندې جمع استقامت او په دغه عقیده باندې مرګ په شهادت الحمدلله کور په کور نابغه صاحب دی دغه مسیر او لار کې به فرق نه راولئ او دا پیغام ورسوئ د نت په ذریعه د فیسبوک په ذریعه چې نن یو نابغه لاړو کور په کور نابغه دی موږ به مقابله کوو چې په کوم کور باندې څوک په اهل سنت کود اوچتئ څوک په حنفیت کود اوچتئ دا غیرتي به ولاړي هر یو شاګرد به یې ولاړي هیله به م ورکوو سر به م ورکوو علمي مناظره به م کوو تکفیریانو وهابیانو خبیثانو که نن نابغه صاحب لاړو کور په کور نابغه دی دا ټول سنیان چې وینئ دا ټول به بوتونه کې وینې اچئ او د مبارک د دین او د امام اعظم ابو حنیفه صاحب د حنفیت چمنستان ته